ښه دوستانو، یو بل د رنګونو او د احساساتو مسله ده. موږ د خپرونې په پیل کې که ستاسو په یاد وي د رنګ او د احساساتو په ارتباط او اړیکه هم بحث کړی و او ویلی سو چې سور، زیړ او نارنجي رنګونه ګرم رنګونه دي او ډیر ځله مینه، غوسه ورته نور احساسات راپاروي. یو دویم آسماني، شین، ارغواني او دغه رنګونه بیا ساړه رنګونه دي دوستانو. یعنی دا بیا ډیر آرامش، کله کله غم او اندېښنه هم راپارولی سي. او څېړنې وایي، البته یوه څېړنه ما لوسته چې جالبه وه راته، دا هغې تاسو سره شریکوم. البته دا کیدای سي زموږ په ټولنه کې ډېره دا معنا ورنه کړي، اما په ټوله کې د یوې کلي څېړنه وه او نتیجه ماته ډېره جالبه وه. ومې غوښتل تاسو سره یې پایله شریکه کړم. سور رنګ سره 88% کې خلکو د مینې هغه ورکړی و، احساسات څرګند کړي وه. نارنجي رنګ سره تقریبا 4% د ښادۍ احساس کړی و. په زیړ رنګ سره تقریبا 52% خلکو د خوښۍ احساس کړی و. زرغون رنګ سره تقریبا 9% کې خلکو د رضایت حس پیدا کړی و. آبي یا په اصطلاح آسماني رنګ سره تقریبا 15% خلکو د هوساینې حس پیدا کړی و. فیروزي هم یو رنګ ده چې تقریبا آسماني رنګ ته هغه ورکوي، خو یو اوس موږ پیژنو د فیروزي په نامه چې په افغانستان کې معمولا د فیروزي رنګ ده چې یوه تیږه ده. دا رنګ دې رنګ ته تقریبا 15% خلکو د خوند ترې اخیستی و، یعنې لذت حس ورسره پیدا کړی و یا ورسره څرګند کړی و. همدغسې د ارغوان رنګ هم دوستانو 25% خلکو د لذت هماغه د فیروزي رنګ، عین د فیروزي رنګ حس ورکړی و. او پخوا کې صورتي رنګ، یعنی د بدن رنګ چې معمولا په غرب کې او د لویدیځو هیوادونو کې د ښځې مربوط رنګ ده، که آبي د نارینه‌و رنګ ده، صورتي د ښځې رنګ ده. دغه رنګ ته هم خلکو د هغه معنا ورکړې وه، په اصطلاح د مینې معنا، د عشق معنا ورکړې وه. خو په هر حال په ټوله کې 2 نتیجې اخلو دوستانو. یو دا چې سن، شخصیت، جنس، کلتور، فرهنګ، پوهه، سواد، بېسوادي ټول د دغه څېړنې په نتیجه کې تاثیر راوړلی سي او ګډه وډه کولی سي. او په قطعي ډول نسو ویلی چې دا سلنه صحیح ده، اما په ټوله کې یوه جالبه سروې وه، یو جالب تحقیق و او کولی سو ډېر زیات په اصطلاح یو ډول موږ ته یو حس راکړي چې دا رنګونه کوم رنګونه کومه معنا او کوم مفهوم ورکوي، یا څومره د ځینو احساساتو په راپارولو کې کوم رنګونه کوم احساس، کوم رنګونه کوم احساسات راپارولی سي او په کوم احساساتو اغیز یا تاثیر شیندلی سي.